سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راغلی یو د چوکۍ ولسوالۍ سپین جومات نوم خو به تاسو اورېدلی وي او ورسره اشنا به هم یې وئ چېرته چې د سپین جومات نوم یادېږي نو په څنګ کې به د زمیندار هوټل نوم حتما یادېږي ورځو د زمیندار ماما سره هم خبرې کوو له موږ سره پاتې شي. لیدونکو دا چې یو دوه ورونه مې ترڅنګ ناست دي دوی سره خبرې کوم. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ مننه خیر اوسې. نوم مې فواد ده او جلال آباد ولایت څخه راغلی یو دلته په چکر. د جلال آباد نه دلته چکر دپاره راغلي وئ د چای دپاره راغلي وئ دلته د ننګرهار او د حتی اسداباد نه هم دلته چې دی خلک هم د دې چای دپاره راځي. تاسو هم د چای دپاره راغلي وئ که نه همداسې چکر ته راغلي وئ؟ او پخوا چې ملګري په چکر راتله د جمهوریت په وخت کې امنیت دومره ښه نه و. اوس الحمدلله داسې اسلامي نظام راغلی ده او موږ د امنیت احساس کوو او راغلي یو دلته په چکر. نو ډېر د ملګري صفت کول او موږ نشو راتلی خو اوس یو فرصتي وخت مې پیدا کړ د خپل ملګرو او ماماګانو سره په چکر راغلی یم او اوس الحمدلله د ډاډ او د امن یو احساس کوو او دلته دغه چای څخه لذت وړو او په واقعا چې هغه ملګري انډیوالان چې صفت کول هماغسې صفتي ده او د کونړ خلک چې دي میلمه پاله خلک دي او نو موږ ډېره مننه ورنه کوو چې دومره یو ښایسته سمبوسه او چای تیار کړی ده. نو ما چې دغه چای ولیدل په اول ځل کې دا ما یو هیجاني شم چې په واقعیت هغه چې د صفت څه و د هغې وړ ده او موږ اوس ډېره خوشحاله یو او نو چکر ته راغلي یو. تا خو به ماشاءالله ډېر ولایتونو ته سفرونه کړي خبره کونړ ته به اول ځل راغلی ډېر شیانو سره مخامخ شو ډېر خوراکونو سره مخامخ شو. په کونړ کې هغه څه شی چې تا اول ځل راغلی د هغې سره مخامخ شولې او ډېر جالب تا ته ښکاره شو؟ ډېر ولایتونو ته په چکر تللی یم خو کونړ دغه اول ځل مې ده چې راغلی یم چکر ته. نو د خپل دغه کونړ چې مې ولیدل دا څومره یو ښایسته شنه ځای ده او دغه اوبه مې چې ولیدل ډېر یو احساس مې وکړه چې دا څومره یو پاکه اوبه ده او پاکه فضا ده او ډېر د یو احساس او د امن او د خوشحالۍ احساس مې وکړل. نو ډېره د خوندور ځای ده. بس الله هم هر کله راواله. کونړ ستاسو خپل ځای دی ستاسو خپل کور دی او هر کله راشئ پورته اسداباد ته راشئ پورته چې دی کونړ ماشاءالله ښه ځایونه لري ښه شنه درې لري. نو بس هلته هم بیا راشئ د خیر سره ښې چکرې به وي. تاسو ته ښه وخت غواړم. مننه. کور ودان. لیدونکو دا چې یو حاجي صاحب مې ترڅنګ دی د دې سره خبرې کوو. حاجي صاحب ستړي مه شئ نوم مو څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ تاسو هم په خیر راغلی وروره. زه خپله د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چمبیل د کلي مربوطه د سپین جومات کې اوس اوسېږم فعلا. حاجي صاحب که دا راته ووایئ چې ماشاءالله ستاسو خو عمر هم ډېر دی د سپین جومات د څو کلونه کېږي چې سپین جومات دی موږ خو چې پیدا شوي یو بس نوم اورو چې سپین جومات دی نو د څومره کلن تاریخ لري دا سپین جومات؟ دا ګرانو محترمو دا سپین جومات په 1430 کې یو زموږ چمبیلي جوړ کړی و دلته چې په دې وخت کې هغه وخت کې جالۍ وي او یو صرف یو هوټل یې ورسره جوړ کړی و او بیا په هغه وخت سره مثال پیښ شولې هغه هوټل هم وران شو څه مشکل ورته پیدا شو. نو د هغې نه را دې پله د کلونو را په دې خوا د کرزي صاحب په دوره کې دا پل جوړ شو بلکې پوخ پل هم جوړ شو او د دې سره مطلب ډېر پیښ شولې دواړه ولسوالۍ سره وصل شوې چې څوکۍ او خاص کونړ ولسوالي. نو په دې کې د خلکو د مسافرینو دپاره هوټل جوړ شو چې دا د زمیندار هوټل په نام یادېږي. نو موږ ډېر خوښ یو چې دلته پیښ شولې د آبادي وشوله او په هغه وخت کې دا د سپین جومات د جمهوریت په وخت کې چې یو ټیکهدار و چې دا پل یې جوړ کړی و د هغه په توسط باندې دا سپین جومات هم جوړ شو قرباني هغه وکړله. نو اوس پوخ جوړ شوی دی الحمدلله
ډیر مسافرین راځي دلته پکې مثال سیلانیان راځي دلته پکې ډېرې ښې مطلب پیښ ولې مزیدارې د خلکو د پاره د سیل صفا ځای دی نو موږ خوشحاله یو د تاسو نه پیښ ولې چې تاسو هم راغلی یاست یو دا راته ووایه چې د سپین جومات د جوړېدو نه زمیندار هوټل وروسته څومره جوړ شو؟ موږ خو چې څومره اورېدلي چې سپین جومات دی نو که سپین جومات څوک وایي نو حتما وایي زمیندار هوټل نو دا څومره د دې نه وروسته جوړ شو دا زمیندار هوټل دلته؟ دا خو تاسو ما مخکې وویلې که نه چې په 1438 کې دا جومات جوړ شوی و د هغې د رادې خوا دا پل چې جوړ شو د پل سره سمدستي نقد د زمیندار هوټل جوړ شو زمیندار او همدا زمیندار ماما ده چې هم دلته دی که نه دا بدل شوی دی؟ نه من دغه زمیندار ماما ده چې دلته فی الحال پیښ ولې اوس دلته پکې کار کوي او د هغه سره نور ملګري همکاران هم شته دی حاجي صاحب دا راته ووایه چې د دې زمیندار هوټل دا چې ډېر مشهور دی د اول وخت نه دا چې داسې مشهور و که نه دا چې وروسته مشهور شو داسې؟ نه دا خو داسې وه چې زمیندار هوټل کې یو ښه تکړه لایقه سړی چې هغه د چایو په جوړېدو باندې پیدا دا د مخکې نه مطلب پیښ ولې دا مشهور شوی و او تر اوسه پورې دوام لري ستاسو مطلب د ځوانۍ د وختو دا چې دی دا چې مشهور دی تاسو په ځوانۍ وخت کې هم دلته راتلی دا چې هم څکدو که نه اوس راځئ؟ نه هغه وخت کې نه و زموږ د ځوانۍ په وخت کې مطلب دا هوټل نه و خو هغه دا پیښ ولې هغه ساده هوټل و ساده پیښ صرف یو شین چای پکې ورکوو او دا جالۍ مالۍ پورې وتلې نو دا اوس چې دا پل جوړ شو د دې سره دا د شیدو چای اوس رواج شو شیدو چای اوس هغه جالۍ اوس هم شته دی که نه هغه جالۍ اوس ختمې شوي دي؟ جالۍ ختمې شوي دي الحمدلله د څوکۍ په ساحه کې او د خاص کونړ په ساحه کې ځکه چې دوه پلونه دي یو د لرګو پل دی او یو د پوخ پل دی نو هغه جالۍ ختمې شوي دي او مشکلات آسان شوی دی ستا په شانه داسې ډېر مطلب حاجي صاحبان د غټ عمر خلک هغوی هم داسې د جمعې په ورځ دلته چکر له راځي که نه ستا خو به داسې ملګري هم داسې وي تاسو داسې په ملګرتیا په حساب راځئ که نه ځان له ته راځئ دلته؟ نه ډېر خلک راځي ډېر ځوانان راځي بلکې څوکۍ څه کوي چې د نورو ولایتونو نه خلک راځي سیل صفا له راځي چکر له راځي او دغه چای هم دلته ډېر مشهور چای دی نو په دې خاطر د هر ځای نه خلک راځي او د کونړ دپاره دا د ښکلا ځای دی د سیل صفا ځای دی دا راته ووایه چې تاسو خو د ډېر عمر یې وایي دلته به ځئ راځئ دا موږ خو په سوشل میډیا یې اورو همداسې خلکو نه یې اورو که نه همدا وایي چې زمیندار ماما په مشهور دی د زمیندار ماما خپل نوم څه شی دی؟ داسې ده چې د زمیندار نوم خپل اصل کې ښایسته ګل هغه مړ دی مرحوم ښایسته ګل هغه مړ دی اوس یې ورور کار کوي پکې هغه هم مطلب بیخ د زمیندار یو دغه دی دا نماینده دی ورور یې دی دغه اوس دغه نوم دی دا دلاور نوم یې دی دلاور دا داسې پوه نه شولې چې ولې په دې زمیندار نوم کېښوستو بل نوم نه و چې د زمیندار نوم غوره کړو دې ته؟ نو داسې ده که نه دا شوده چې راځي دا زمینداران نه راځي نو دا چای چې ښه دی او چای مطلب ښایسته دی خوږ دی نو دا خاص زمینداران د شوده راوړي او خالص شوده استعمالوي دلته مطلب دی خالص شوده استعمالوي ځکه زمیندار نوم کېښوستو ځکه زمیندار وایي دهقان ته دهقانان نه مثال زمینداران نه دا شوده راوړي ځکه چې هغوی مالداري لري غواګانې لري بزې لري بس د هغوی په خاطر مایي ځکه زمیندار ورته وایي ستا څونه وخت کېږي چې دلته ځې راځې دی خواله ځې راځې دا ستا خپله ما مخکې وویلې چې زه د چمبیل مربوطه د چمبیل د کلي ما د دیوګل د درې خو اوس فعلا موږ د چمبیل د نمکړې دي دلته راغلي او په سپین جومات مربوطه ساحه کې اوسېږو نو تقریبا دا 8 کاله کېږي 6 کاله کېږي تقریبا چې موږ راغلي او دلته خو یار د مخکې ورځ موږ هلته بېدوبا شو ځکه چې دا ساحه د چمبیل وه او دا ساحه د چمبیل وه او د چمبیل په نامه یادېدله او اوس هم پکې د چمبیل خلکو مثال دا دوکانونه آبادي د چمبیل خلکو کړې ده دا راته ووایه چې دا زیاتره خلک وایي د خاص کونړ ولسوالي دا د خاص کونړ ولسوالۍ پورې مربوط دی که د څوکۍ ولسوالۍ پورې مربوط دی؟ دا خاص د څوکۍ ولسوالۍ پورې مربوط دی د سیند هغه غاړه خاص کونړ دی او د سیند دې غاړه دا د څوکۍ ولسوالۍ پورې مربوط ځای دی سپین جومات ځکه زیاتره موږ په سوشل میډیا اورېدلي وو چې خلک وایي خاص کونړ ته ځو که نه نو مطلب دا سپین جومات چې کوم دی دا زمیندار هوټل چې کوم دی دا ځای نه دا د څوکۍ ولسوالۍ مربوط دی دا د څوکۍ ولسوالۍ پورې مربوط دی صرف دلته د یو پل جوړ شي چې تاسې وسینئ صرف دغه پل دونه وکړي چې دا دواړه ولسوالۍ سره نږدې کړلې او د خلکو تګ راتګ یې اسان کړ بالکل ډېره مننه کاکا ښه وخت ته غواړو تا خیر دی غواړو
لیدونکو دا چې د زمیندار هوټل د چې استاد دلته را سره د سره خبرې کوو. استاد ستړی مشه او نوم دې څه دی؟ خیر علی سلیم مشر خیر علی زما نوم مومن خان نوم د زمیندار هوټل کې استاد یم. مومن ماما دا راته ویل چې ستاسو چې ماشاءالله ډیر صفت کیږي، علت په څه کې ده ستاسو چې دونه مشهور دي؟ بس علت دی چې موږ خالص شوده دي د مې خو د غواګانو خالص شوده دي او اوبه پکې نه اچو سوچه شی جوړو ملی تی نو باسو لکه خالص شوده دي نو په دې باندې چې ښه راځي بل چې هم ښه چې راوړو لاچي پکې اچو نو دغه علت دی. د څو کالو نه دلته ته په زمیندار هوټل کې د چې استادي کې؟ دا ما تقریبا دا 12 کال روانه چې د دغه استادي کوم. ماشاءالله 12 کال دی وشو د استادۍ. نو دا راته ویل چې د څومره ولایتونو دلته تاسو له خلک راغلي دي استاد د چې د پاره استاد چې په صفت په سره راغلي دي؟ دلته خو د تمه چې دا سلور د شوایتونه دي هر یو نه خلک راځي روزانه راځي خو د جمعې او پنځشنبه په ډیر زیات راځي هر ولایت نه بل د خلک ان شاء الله راغلي او په اختر او په دغه کې به د سره شي کنه صرف د جمعې پر ورځ د سره شي؟ نه اختر کې خو رش ډیر اختر کې مو وړو کې اختر غټ اختر دی کې مر شي او دا نن خو جمعې ورځ نن رش ډیر دی نور کلم شکر الحمدلله رش ډیر دی خلک راځي لری لری ځنه خلک راځي. د چې یو خاطره درته چې چاته ویلي چې چیرې لاره کوتانه چې خراب شوی بیا غته چې صبر وکړي چې اوس کیږي چې دا کیږي د کوم خاطره ته یاد ده؟ او ولې نه د ډېرې خاطرې دراغلي دي بس بعضې داسې وخت دی چې لرې لرې ځانه خلک راغلي او شوده خلاص شوي چې نه را سره داسې خاطرې شته دی چې چا ته پکوړې ورسېږي ګیلاس تش ورته ویسي بس چې پکې نه وي بعضې وخت کې چې ورسېږي پکوړه سموسه ورته ونه رسېږي نو به دا خاطره پکې راځي بعضې وخت کې بس مئی چې دی مئی خلک جالګر خلک هم کې نه ولي جالګر لاړ شي میان وګوري میان نه بس غریبانان بېرته تش لاړ شي کو دغه میان یې ونه شي او بس جالګر هم تش راوخېږي بس ډېرې خاطرې راغلي دي. مطلب داسې ډېر خلک راغلي دي چې یا د میانو په ارمان راغلي غرمان یې نه پوره شو شړ بېرته چې اوس دا اوس زموږ سره کېدای شي جمعې ورځ شوده اوس کمېږي داسې ډېر خلک یې راغلي بېچارهګان بس بېرته لاړ شي ځکه چې موږ مل پیکونه چې نه کوو پوډري شوده موږ نه استعمالوو چې خالص شوده نه وي چې پوهېږو چې دا اوس خالص نه دي بیا ته موږ چې هم نه پخوو خپل د هوټل اعتبار ساتي مطلب چې ملپیک او یا بیکاره شوده نه استعمالوي؟ نه موږ له چې دا لرې ځای نه خلک راځي او دا خو ډېر شل ځای دی مثال کونړ کې خو دومره چې نشته په همدې خاطر راځي چې دا چې ښه چې دی زه چې بیکاره چې جوړ کړم او بیکاره ورکړم نو بیا موږ له به څه ویمه که راشي. تا ته ښه وخت غواړو استاد زالکو ته ښه چې ورسې ډېره مننه. خیر اوسې کور مو آباد مننه. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو څو ورونه مې ترڅنګ ناستې سره خبرې کوو. قاري صاحب ستړی به شي او نوم دې څه دی؟ خیر اوسې زما نوم دی قاري صاحب جان محمد مامن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی. قاري صاحب دلته څه داسې هر مازدیګر راځي د چید لپاره که نه صرف جمعې په ورځ راځي؟ دلته خو داسې موقع ته ګورو دوستان چې کوم وخت کې وزګاري د جمعې په ورځ اکثریت راځو چې رخصت وي که نه نور ورځ باندې چې مرګلي کله وزګاري نو راځو انشاءالله سپین جومات ته دغه چای ډېر خوندور چای دی د سپین جومات او دغه سموسې او داسې نور د فضا داسې ده د دې چې لاندې سیند دی پورته غر دی نو فضا داسې بل دوستان سره ډېر لیدل کېږي دلته یو بل سره د مختلفو علاقو خلک راځي. قاري صاحب دا راته ووایه چې ولې دونه مشهور دی؟ تاسو خو د دې ځای وایي دا څنګه ډېر مشهور دی؟ په هر ځای کې شی شوده چې پیدا کېږي خو دا بیا ډېر ځانګړی نوم لري ډېر مشهور دی. موږ بعض ملګرو سره خبرې وکړې هغوی ویل د ننګرهار نه راغلي دی چې دپاره دا چې خو یو خو د غوا شیدو کې کېږي که نه او بل لږ هغه غوا شیده چې دي هغه سوچه دي یعنې مکس پکې نشته دی اوبه پکې نه اچوي او دا هوټل والا چې دي دا د باراباد نه یو د غواو فارم دی هغه ځای نه راوړي د چمیرۍ نه غواو فارم دی هلته نه راوړي د خاص کونړ په مربوطاتو کې کبې بل عام طور باندې دا کوم خلک چې کلیو کې اوسېږي هغه یو د 10 ګیلاس او 15 ګیلاس دا شوده راوړي بازار کې به جمع کېږي د هوټلو والا یې اخلي نو دې کې یو کیفیت د چایو چې کوم دی د شیدو په وجه باندې ښه دی.
یو وجه دا ده دا مشورتي خو یو شی مشهور شي لکه د کامې شریخ چې مشهور شوی دی او لکه د خاص کونړ د دې سپین جومات چې مشهور شوی دی د چې د زیړي بابا میان مشهور شي دی کنه دا خپل اړ یو شی چې دی شهرت لري هغه خامخا یو علت لري کنه مشهور شوی مطلب د دې دغه دا چې مطلب دا خالص شوده دي کومه ګډه مړه نه لري یا وچ شوده نه دي یا د ملپیکو نه دي نو ځکه مشهور دي ستا مطلب دا د هوټل والا سمخ کې منګه یو ورځ زناستم هم د دې چې ورګه تاج کوم سوال وکړ د سوال ته مانګ وکړ یو خو بده کې دا پتی چې دی دا تور چې دی دی اصلي چې کارای او شودنګ اصلي کارای بل د دې وغه خي مسلکین دي چې په خانداس سره په خي یو چې د زیډ وخت کېږي هم خرابېږي کنه کوم انداز چې دی کوم هغه وتر ولنی ولا په هغه وتر باندې په خي نو خوندور په دې خاطري ډیره مننه قاری صاحب تاسو ته ټول ته خو غواړم خچکر خو وخت لیدونکو دا چې یو څو ځوانان مې ترڅنګ ناستي د سره خبرې کوو وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ نوم زبیر د ژوندی اوسې د کوم ځای نه راغلی خاص کونړ ته د زمیندار هوټل ته د کوم ځای نه راغلی؟ جلال آباد نه راغلی یم. جلال آباد نه چکر دپاره راغلی وی که نه د چای صفت هم چا نه اورېدلی چای پسې راغلی والا چکر لپاره هم راغلی یو او دا د چای صفت هم موږ ته شو ډېر او د دې خاطر نه بس راغلو موږ وروسته چې د نږدې نه وګورو دا هوا یې وګورو موسم وګورو دا چای هم وڅښو. څوم ځل دی چې کونړ ته راځي چکر دپاره؟ دا مې اولین ځل دلته چې راځم. اول ځل دی مطلب پورته کونړ ته نه راغلی ته خو لا همغه جلال آباد ساحه کې بیخي کله پورته چکر راوو پورته راشي ماشاءالله پورته ښه ځایونه لري هغلته به چکر راوو انشاءالله درځو بس او دغه د رخصتیان راشي خصوصا زمونږ پانتون شروع ده محصل او محصل یم زه بس هر کله راشم بس موږ هم په انتظار یو په خیر راشي وروره ستا نوم څه دی او ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم قریب الله دی د جلال آباد اوسېدونکی یم. ته هم دې ملګرو سره مې په چکر راوتی که نه ته دې مخکې راغلی وې دی د پسې وروسته راغله؟ مونږ یو ځای راغو چکر ته راغو جمعې ورځ وه بس چکري راغو د کونړ خوا د سیند خوا ته م چکر ووهلو دې ځای کې. ستا څوم ځل دی چې کونړ ته راغلی؟ ستا هم اول ځل دی که نه ته مخکې به راغلی؟ دا درېیم دفعه ده چې زه راغلی یم. او څه کار کوې په څه کار بوخت یې ته؟ زه دوکاندار یم. څه شي دوکانداري کوې؟ دغه نوشابې خوراک فروشي دغه دوکانداري کوم. زه ډېر ښه تاسو ټول ته ښه غواړم او الله هر کله راوله کونړ ته هر کله راشي ډېر مننه.